قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د 2020 میلادي کال نومبر د میاشتې 10 نیټه او د سه شنبه ورځ ده. تاسو د آل انډیا رادیو د بارنې خبرونو پښتو څانګې ته غوږ یاست. زه حکمت الله نوریم او تاسو د سات خبرونه وړاندې کوم. په پایل کې هم د خبرونو سرټکی. لومړي وزیر مودي نن د روسیې د ولسمشر په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته وینا وکړه. راجنات سنگ په ډي آر ډي او بھاون کې د سپوږمکۍ ضد توغندي سیستم پرانیسته وکړه. د مالیې وزیر نرمالا سیتارمن د بریکس د مالیې وزیران او د مرکزی بانک مشرانو په ناسته کې ګډون وکړ. د جموں او کشمیر د شوپیان ولسوالۍ په کټپورا کلي کې 2 ترهګر وژل شوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړی او په هند کې د کووډ 19 د ټولو پیښو په پرتله فعاله پیښې لا 6 سلنې ښکته شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي به نن د هندي پلاوي مشري د شانګهای د غړو هیوادونو د شورا شلمې ناستې ته وکړي، کومه چې په مجازي ډول ترسره کیږي. د دغه ناستې مشري به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په غاړه وي. په غونډه کې به د 8 غړو هیوادونو روسیې، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان هیوادونو مشران ګډون وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان څلورو څارونکو هیوادونو ایران، افغانستان، بلاروس او منګولیا مشران به هم په دغه ناسته کې برخه واخلي. د غړو هیوادونو مشران به غونډې ته وینا وکړي. دا به د شانګهای همکارۍ سازمان لومړی ناسته وي چې په مجازي بڼه ترسره کیږي او دا درېمه ناسته ده چې هندوستان به پکې د بشپړ غړي په توګه برخه واخلي. هندوستان په 2015 کال کې د شانګهای د څارونکي حیثیت ترلاسه کړ او په 2019 کال کې یې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. په تیرو 3 کلونو کې هند د شانګهای د همکارۍ په چوکاټ کې په ټولو برخو کې پراخه ونډه اخیستې ده. د شانګهای همکارۍ سازمان د هیوادونو د مشرانو غونډه د سازمان اصلي ارګان دی چې اجنډا ټاکي او د راتلونکي کال لپاره د سازمان لپاره اصلي لارښوونې ټاکي. دا د سیاسي فعالیتونو، امنیت، سوداګرۍ، اقتصاد او کلتور په شمول د سازمان د فعالیت ټولې مهمې برخې رانغړي. د هند د دفاع وزیر راجنات سنگ پرون د دفاعي څېړنو او پرمختګ سازمان یا ډي آر ډي او بھاون کې د سټلایټ توغندي یو ماډل پرانیسته وکړه او یاد سیستم نصب شو. میشن شکتی د هیواد لومړی د سپوږمکۍ ضد توغندي ازموینه په بریالیتوب سره د 2019 کال د مارچ په 28مه په اودیشا کې د ډاکټر اے پی جے عبدالکلام ټاپو څخه ترسره شوه، چیرې چې یو هندي سټلایټ په ډیر دقت سره په نښه شو. دا یو خورا پیچلی ماموریت و، په خورا لوړ سرعت کې د پام وړ دقت سره ترسره شو. د ماموریت بریالي ترسره کول هند په نړۍ کې 4م هیواد کړ چې د دې وړتیا لري چې په بهرنۍ فضا کې د خپل شتمنیو دفاع وکړي. ښاغلي سنگ د ساينس پوهانو د ډلې له راسته راوړنو ستاینه وکړه. د مالی چارو 15م کمیسیون د دوشنبه په ورځ د 2020 تر 2026 کال لپاره خپل راپور ولسمشر رامنات کوویند ته وړاندې کړ. د مالیې کمیسیون مشر ان کا سنگ ولسمشر ته راپور وړاندې کړ. راپور د اتحادیې او مرکزی حکومت، سیمایي چارواکو، رئیسانو او د مالی چارو د پخوانی کمیسیونونو غړو کمیسیون ته مشورتي شورا او نورو کارپوهانو د نامتو علمي او څو اړخیزو بنسټونو سره د پراخه مشورې وروسته شوی دی. د مالیې کمیسیون به د راپور کاپي لومړي وزیر ته هم وړاندې کړي. دا راپور به د مالیې وزیر لخوا د حکومت د کاري اقداماتو راپور سره پارلمان ته هم وړاندې شي. د مالیې وزیر نرمالا سیتارمن د دوشنبه په ورځ د روسیې تر مشرۍ لاندې د بریکس د مالیې وزیرانو او مرکزی بانک مشرانو په ناسته کې ګډون وکړ ترڅو د بریکس اقتصادي او مالی همکارۍ اجنډا پر سر خبرې اترې وکړي. د مالیې وزارت وویل اغلی سیتارمن په 2020 کې د G20 سعودي عربستان د پایلو او نوښتونو په اړه د مالیې په اړه خبرې وکړې او په دې نوښتونو کې د بازارونو رامنځته کېدونکي اندېښنو ښودلو کې د بریکس غړو رول روښانه کړ. د غونډې په جریان کې د مالیې وزیر د بنسټیزو پانګونې او نوې پراختیایي بانک غړیتوب پراخولو په اړه د هند نظرونه وړاندې کړل. د جموں او کشمیر په متحده سیمه کې نن سهار د سویلي کشمیر د شوپیان ولسوالۍ په کټپورا کلي کې د ترهګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 2 ترهګر وژل شوي دي. د پولیسو سرچینو وویل چې د امنیتي ځواکونو یوې ګډې ډلې په کټپورا کې د لټون عملیات
په کلي کې د ترهګرۍ د شتون په اړه د استخباراتي معلوماتو لا را رسېدو وروسته پیل کړل. کله چې ګډ ټیم د شک ځای ته ورسېد، ترهګرو په دوی ډزې وکړې او په ځوابي برید کې 2 ترهګر ووژل شول. د وژل شویو ترهګرو هویت نه دی په ډاګه شوی. په بهار کې د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رایو شمیرل او په 11 نورو ایالتونو کې د شورا د 58 څوکیو لپاره د ضمني ټاکنو رایو شمیرنه پیل شوې. په بهار کې د والمی نګار لوک سبا څوکۍ لپاره هم رایو شمیرنه روانې دي. د نن سهار په 8 بجو په لومړي سر کې د پوستي رایو پاڼو شمیرل پیل شوي. د بهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس ایچ آر سرنیواسا وویل چې پایلې به یو څه ډیر وخت ونیسي، ځکه چې دا ځل پوستي رای کارول شوي دي. د بهار په 13 ولسوالۍ کې د شمیرنې 55 مرکزونه جوړ شوي دي. په ټولیز ډول 414 د شمیرنې تالارونه چمتو شوي. د شمیرنې په یو تالار کې له 7 څخه د زیاتو میزونو اجازه نشته ترڅو ټولنیز واټن وساتل شي. په ټول ایالت کې د سولیز رای د باوري کول لپاره پراخ امنیتي انضامات ترسره شوي دي. د رای د شمیرنې په مرکزونو او شاوخوا کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ورته وخت کې په 11 ایالتونو کې د شورا 58 څوکۍ ته ضمني ټاکنو لپاره هم د رای شمیرل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړی دی. په ټویټر باندې د دې اعلامیې په خپرولو سره ښاغلي ټرمپ وویل د ترهګرۍ ضد ملي مرکز رئیس کریسټوفر میلر به سمدلاسه د سرپرست دفاع وزیر په توګه د دفاع وزارت مسؤلیت په غاړه واخلي. په خپلو ټویټونو کې ولسمشر وویل کریسټوفر میلر به ښه دنده ترسره کړي. د مارک اسپر څخه د هغه له خدمتونو څخه مننه. ټرمپ وویل چې هغه له دندې ګوښه شوی دی. ښاغلي ټرمپ تر دې دمه د ولسمشۍ ټاکنو کې د جو بایډن بریا نه ده منلې او ویلي دي چې په دې اړه به محکمې ته ځي. له دې وړاندې چې ښاغلی جو بایډن د جنوري په 20 نیټه واک ترلاسه کړي، تر یادې نیټې ښاغلی ټرمپ لا هم واک لري. د میانمار د واکمن ګوند NLD ویان ډاډ څرګند کړی چې ګوند یې د یکشنبې له ټاکنو وروسته په پارلمان کې به خپل اکثریت وساتلی شي. د ټاکنو کمیسیون لومړنۍ پایلې نه دي خپرې کړې. ویلي دي چې د رایو شمیرل به وخت ته اړتیا ولري. د آنګ سان سوکي تر مشرۍ لاندې د NLD ګوند هغه مهال واک ترلاسه کړ چې د 2015 کال په ټاکنو کې ټولې 390 څوکۍ وګټلې. میانمار د ټاکنو ته په داسې حال کې ولاړ دی چې کوویډ 19 وبا زیاته شوې، په تیره کې اقتصادي ستونزې او قومي شخړې هم زیاتې شوې دي. د نیپال ولسمشر بیدیا دیوی بهاندري د مهاتما ګاندي په اړه ځانګړی کتاب خپور کړ چې نوم یې دی د ګاندي په اړه زما پوهه. د هند سفیر وینې موهن کویټشا پښتون کې په کتمندو کې د یوې غونډې په مهال یاد کتاب وړاندې شو. کتاب د هند سفارت BP کویرالا هند او نیپالي بنسټ لخوا د نیپالي ملګرو سره د مهاتما د نړیوال تعلیماتو ارزښتونو ته د درناوي لپاره خپور شوی دی. د هند سفارت ویل چې دغه کتاب له خپرېدو څخه تمه کیږي چې د نیپال ځوانان مهاتما ګاندي ته نږدې کړي، ځکه چې د هغه لیدلوری نړیوال او تل تر تله به په نړۍ کې ځلیږي. د هند د روغتیا وزارت ویلي چې د پام وړ لاسته راوړنه لري. په هند کې د فعاله پیښو شتون د ټولو پیښو له 6 سلنې څخه ښکته شوی دی. دغه وزارت نن سهار په یوه ټویټ کې وویل چې د بیا رغېدو کچه ان تر 92 سلنې اوښتې ده. دوی وویل د مرکز تګلاره او معاصر استراتیژۍ د سختو پیښو په وخت سره درملنه، جلا کېدنه او روغتون پالنې او همداراز د لومړنۍ پیژندنې لپاره په لوړه کچه ازموینې باندې تمرکز او ښه مدیریت د دې لامل شوی چې د بیا رغېدو کچه په دوامداره توګه لوړه شي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي واورئ. لومړی وزیر مودي نن د روسیې د ولسمشر په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته وینا کوي. راجنات سنګ په DRDO بهاون کې د سپوږمکۍ ضد توغندي سیستم پرانیسته وکړه. د مالیې وزیر نرمالا سیتارمن د بریکس د مالیې وزیرانو او د مرکزی بانک مشرانو په ناسته کې ګډون وکړ. د جموں او کشمیر د شوپیان ولسوالۍ په کټپورا کلي کې 2 ترهګر وژل شوي دي. د نیپال ولسمشر بیدیا دیوی بهاندري د مهاتما ګاندي په اړه ځانګړی کتاب خپور کړ. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ او په هند کې د کوویډ 19 د ټولو پیښو په پرتله فعاله پیښې له 6 سلنې ښکته شوي دي. د خبرونو پای.
پروانو حالاتو یو تبصره د کفر قانون او د پاکستان هندو اقلیت لیکنه د سہیل انجم جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. په پاکستان کې د کفر قانون هغه وسله ده چې په باقاعده ډول د مذهبي لږکیو پر ضد کارول شوی او شخصي دښمنان هم د قانون لاندې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول شوی. په هر داسې قضیه کې تورن نیول کیږي او بیا د هغه په وړاندې د بې عدالتۍ لړۍ پیل کیږي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې غیر مسلمانان بلکې مسلمانان هم د دې قانون په واسطه ستونزو سره مخ دي. هندوان او عیسویان په ځانګړي ډول په نښه کېږي. د سپکاوي ځینې تورونه که رښتیا وي بله خبره ده، مګر ډیری یې دروغ وي. داسې هم کېږي چې پخپله د قرآن پاک سپکاوی وکړي او بیا نور تورنوي. خو د خواشیني خبره دا ده چې د هغو کسانو پر وړاندې هیڅ اقدام نه کېږي چې د کفر دغه ډول بې اساسه تورونه لګوي. دوی په اسانۍ سره بچي او د ملزم او د کورنۍ ژوند یې د زغملو وړ نه وي. افراطیان په دې قانون کې ترمیم ته هم غوږ نه نیسي. برعکس که څوک د تعدیل غوښتنه وکړي نو ژوند یې خاتمه ته رسول کیږي. دلته د پنجاب د والی سلمان تاثیر مثال ورکړی کېدی شي چې د یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي پر ضد د کفر تور لګولو مخالفت یې وکړ او د ترمیم غوښتنه یې وکړه. هغه د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا په ډزو وجل شوی و. ممتاز محاکمه شو او اعدام شو، خو افراطیانو هغه ته د شهادت حیثیت ورکړ. د 2011 کال د مارچ په 2 نیټه یعنی لپیخې 2 میاشتې وروسته د اقلیت او وفاقي وزیر شهباز بټي د کفر په تور ووجل شو. هغه په دې قانون نیوکه کړې وه. د 2014 مئی په میاشت کې د ملتان څخه د بشري حقوقو وکیل رشید رحمان په خپل دفتر کې په ډزو وجل شوی و. راشد رحمان د بهاولدین زکریا پوهنتون استاد جنید حافظ وکیل وو، څوک چې د کفر په تور محکوم شوی وو. راشد رحمان سو زله ګواښل شوی وو. لپیخې 100 میاشتې وروسته 2 ښځه خاوند شمع بیبي او شهزاد مسیح چې د لاهور په سنډه کې په کوهاټ رادا کرشن کې د خختې په بټۍ کې کار کوو د کفر په تور اورته واچول شول. د 2018 کال په اپریل کې د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې په سلګونو قهرجنو زده کوونکو د یو ملګري زده کوونکي مشال خان په ډزو وواجه. په مشال خان باندې هم د کفر تور لګول شوی وو، خو پلټنو یې هیڅ ثبوت ونه موند. د 2020 کال د جولای په 29 نیټه یو بل سړی طاهر نسیم په ډزو ووجل شو. هغه د کفر په تور محکمه کېدو کله چې یو سړی محکمې ته رادن نشو او لخپل جیب څخه تومانچه راويسته او په نسیم یې ډزې وکړې. دا یوازې 100 پیښې دي. تر دې دمه په پاکستان کې لسلو ډیر کسان د کفر په تور وجل شوي دي. د دې وضعیت لازمي اړخ دا دی چې کله هم په کوم هیواد کې داسې پیښه کیږي چې د مسلمانانو مذهبي احساسات زیانمن کیږي او د مسلمانانو لخوا سخت عکس العمل ښودل کیږي، نو د پاکستان مذهبي اقلیتونه د ویرې په حالت کې وي. کله چې د اکتوبر په 13 په فرانسه کې او معلم په داسې مذهبي پیښه ووجل شو او بیا د اکتوبر په 29 د فرانسې په نیس ښار کې په یو کلیسا باندې تروریستي برید وشو. په داسې وخت کې پاکستانی اقلیتو بیا ویره درلوده چې هغوی به د کفر قانون په اساس په نښه شي او همداسې وشول. د نومبر په 2 او 3 د هغوی ویره رښتیا شوه. د سلیری ساتو په جریان کې د هندو ټولنې 2 غړو په وړاندې د کفر 2 قضیې ثبت شوې. د کراچۍ په لیاري کې د نومبر په 2 قهرجنو لاریون کوونکو د هندوانو یو غړی په کفر تورن کړ او د هغه د سپارلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکي مندر ته ورننه وتل او سخت نقصان ورساوه. په ان وخت کې د غسړې د قانون او نظم لپاره پولیسو ته وسپارل شو. هم دې رنګه د نومبر په 3 د سند ایالت په شدادپور کې د میګور ټولنې اړوند یو سړی د قرآن پاک ورقې په سوځولو تورن شو او ونیول شو. په 1300 ورځو کې په بدین ننګر پارکر او لیاري کې د هندوانو په 3 معبدونو بریدونه شوي دي. هندو فعالین پوښتنه کوي چې یو کس جرم کړی وي نو ولې ټولنه تورن کېږي. پوښتنه دا ده چې د کفر په نوم به څومره بې ګناه خلک په نښه شي. په سند ایالت کې غیر مسلمانان د دغه پیښو نه وروسته په ویره او طرحه کې دي. هغوی باوري دي چې سند ایالت د هغوی لپاره یو ناامن ولایت دی.
آیا ولایتي او فدرالي دولتونه به وضعیت په پام کې ونیسي او د مذهبي لږکیو ساتنه وکړي یا د دې جن به هم دغه سي خطر ته مخامخ وي؟